په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې په هیواد کې د سرتاسري امنیت له ټینګښت سره ګڼو کورنۍ او بهرني پانګوالو په بېلابېلو ولایتونو کې په ډیرو برخو کې پانګونې کړي دي. تازه په کندهار کې هم یو پانګوال د بسکوټو یوه کارخانه پرانیستې چې هره ورځ د ورځې په شفټ کې له 500 څخه تر 1000 کارټونو بسکوټ تولیدوي. د کارخونې مسؤلین وایي پخوا د بسکوټو بازار پاکستان او ایران نیولی و، خو اوس دوی توانېدلي چې هم د بسکوټو بازار تر یو حده په خپل لاس کې واخلي او هم شاوخوا 10 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د چې د ګاونډي هیوادونو څخه بسکوټ راتلله د هغوی کیفیت ډېر کمزوری و. موږ الحمدلله په لوړ کیفیت او په اعلی کیفیت باندې انشاءالله بسکوټ تولیدوو چې انشاءالله د نور مملکتونو ته به هم انشاءالله صادرات ولرو. تر دې دمه په مستقیم ډول تقریبا 10 کسان زموږ سره په کار باندې بوخت دي. د چې انشاءالله موږ اوس د ورځې شفټ لرو، د شپې شفټ هم انشاءالله په لږ وخت کې به برابر کړو چې بیا به د ډیرو کسانو ته موږ د کار زمینه مساعده کړو. زموږ تقریبا 15 میاشتې 6 میاشتې کېږي د تولید ډېر لږ وخت مو کېږي، خو بیا هم الحمدلله تر دې دمه موږ برلاس یو پر خپل کار باندې او مثبته نتیجه مو انشاءالله ترلاسه کړې ده. تقریبا باید ډېره رقمه بسکوټ مو دلته تولیدوو، د 15 افغانو څخه نیولې دا تر 100 افغانو پورې هر یوې تقریبا مطلب پنجه والا تقریبا د ورځې 500 شپږ کارټنه یو تولیدېږي، بله ورځ باندې تقریبا 500 کارټنه بل تولیدېږي. همداسې په دغه کارخونې کې ګڼ شمېر ځوانان په کار بوخت دي. دوی له نورو هیوادوالو غواړي چې له کورني تولیداتو ملاتړ وکړي او خپل کورني محصولات وکاروي، څو صنعتي فابریکې وکولی سي تولیدات زیات کړي او لا ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. الحمدلله ډېر خوشحاله یو چې دلته دننه په هیواد کې د کار زمینه راته برابره سوې ده او د هیوادوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې خپل کورني تولیدات څخه کار واخلي، د دې پر ځای چې د خارجي تولیدات کاري او دلته چې کم داخلي تولیدات ډېر کار سي، دلته ځوانانو ته د کار زمینه برابرېږي او دلته د کارخانه نور هم پرمختګ کوي. نو ډېر خوشحاله یم. تقریبا تولیدات موږ د ورځې تقریبا 500 کارټنه لرو او مواد او هر څه هغه تقریبا د دې ډېر پیدا کېږي، خو اکثره د خارج څخه هم راځي. نو موږ د هیوادوال څخه دا غوښتنه چې خپل د وطن تولیدات استفاده کړي، د خارج د مثلا د پاکستان د ایران دا هېڅکله استفاده نه کړي، دا د وطن ګټه ده. ورته مهال د کندهار د صنایع خونې مسؤلین هم وایي دا مهال په دغه ولایت کې دا یوازینۍ د بسکوټ کارخونه ده چې فعالیت لري. حال دا چې پخوا بسکوټ له بهرني هیوادونو واردېدل. د دوی په وینا صنعتکاران هڅه کوي چې هیواد په بېلابېلو برخو کې پر ځان بسیا کړي. یوه د بسکټو د تولید کارخونه فعالیت لري چې هلته هیوادوالو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. مخکې دغه بسکوټ د بهرني هیوادونو ایران او پاکستان هیوادونو څخه واردېدله. په دې وروستیو کې دغه څه دلته په کندهار کې یو پانګوال هڅېدلی چې سرمایه ګزاري یې کړې ده او د دې ترڅنګ کندهار ته نه یوازې د کندهار بسکوټ بلکې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو څخه دلته غذایي مواد په برخه کې واردات موږ لرو. تمه ده چې په کندهار کې به په نږدې راتلونکي کې د خوراکي توکو بشپړې کارخونې خپل فعالیت پیل کړي، خو صنعتکاران غوښتنه کوي چې د برېښنا ستونزه دې ژر تر ژره حل سي. هدایت الله صالح، امید رادیو، کندهار.